السلام علیکم قدرمنو انجنیر صاحبانو یو ځل بیا ښه راغلاست درته یم مرسلین باور یم چې نن به انجنیر صاحبانو تاسو دپاره چې دی مونږ د کانال ډیزاین شروع کړی وو نو د کانال د ډیزاین په برخه کې چې دی مونږ په تیوري ویډیوګانو کې چې دی سیټ پلان پریپریشن مو ویلې لانګ پروفایل مو ویلې کراس سیکشن مو ویلې د لیول ډیټا چې دی څنګه کولی شو انزرټ کو سیول 3D ته او د دې ترڅنګ چې دی کوم کارونه مونږ کولی شو د لیول په ډیټا باندې فرض مثال یو پروفایل جوړولی شو هغه په کم اهداف لري. نن چې دی انجنیر صاحبانو زمونږ موضوع ده د ایریګیشن کانال ډیزاین لاین تیرول دي. دغه موضوع چې ده دا ډیره پراخه موضوع ده، ممکن چې په 2 یا 3 ویډیوګانو کې چې دی مونږ ختمه کړو. په دې خاطر چې د ډیزاین لاین مفهوم به په دې ډول باندې مونږ نه واضح کوو چې صرف بس ډیزاین لاین دغلته یو 2-3 ټولز دي او دغه پې اپلای کوو فرض مثال کار خلاص کنه. ډیزاین لاین چې دی د دې تیرول به دومره ساده خبره نه وي. د ډیزاین لاین لپاره چې دی کم کارونه باید مخکې مونږ د دې څخه وکړو، څومره مطالعه ولرو، ډیزاین لاین کې کمې خبرې دي، سرعت ورکې سره کم کنټرول کیږي، میلان چې دی سره کم ورکې کنټرول کیږي. د دغې ډیزاین لاین هدف به زموږ لپاره چې شي باید کم کارونه وکړو. اکثره دغه چې دي د هر یو ادارې خپل سپیسیفیکیشن دي، د هغې په نظر کې نیولو سره چې ډیزاین لاین برابریږي. راځو مونږ چې دی په کار هم کوو، ټولز استعمال به کوم، په د دې ترڅنګ کې به چې دی مونږ نور وضاحت به هم چې دی ورکوو. لومړی راځو مونږ چې دی تیز تیریږو ځکه په تیر کې چې دی مونږ دغه برخه باندې چې دی کار کړی دی. لومړی چې دغې سیټینګ چې دی برابر و، راځو ایډیټ ډراینګ سیټینګ ته راځو. په ډراینګ سیټینګ کې چې دی مونږ زون ورته دلته معرفي کوو. که مونږ دلته راشو دې ځای کې وګورو د افغانستان وګورو، دلته به یوازې مونږ دپاره چې دی د هرات ولایت چې دی دغه موجود دی. نو د هرات ولایت هغه په 43 زون کې دی، مونږ ته به یوازې هماغه راواخلي. ګوره هرات، که د هرات مونږ زون وګورو دا 43 زون کې راځي، خو دې لپاره چې مونږ پروجیکټ ساحه چې په 43 زون کې نه ده بلکې په 42 زون کې ده. نو مونږ دلته راځو WGS 1984 ډیټم UTM اخلو. بیا د دې څخه وروسته راځو نارت 42 تیز به پې کار وکړو انجنیر صاحبانو. نارت 42 دا اپلای او که زمونږ چې دی ډراینګ سیټینګ چې دی وشو. نور دغه کمانډونه اقدام په تیرو ویډیوګانو کې په وضاحت سره ویلي دي، نو په دې باندې چې ډېر وخت نه تېروو. راځم هلته چې دی پوینټونه را انزرټ کوم، پوینټ انزرټ کوم. مونږ سره چې دی دغه دي ډیټا. اوس د دغه فارمټ چې کوم دی چې مونږ په ایکسل کې برابر کړی دی، پوینټ دی، نارتنګ دی، سټنګ دی، زیډ ایلیویشن دی او ډسکرپشن دی. که پوینټ ګروپ جوړوئ دغلته پوینټ ګروپ جوړ کړه. دې ځای کې ورته چې دی یو پوینټ ګروپ یو نوم ورته ورکړه، خو زه نه غواړم پوینټ ګروپ چې دی جوړ کړم، بس همداسې ډایرې اوکې کوم. د اوکې کول څخه وروسته دغه پوینټونه چې دي لږ زیات دي، لږ وخت به نیسي چې دی دا را انزرټ شي. د انزرټ کېدو څخه وروسته چې دی مونږ په دې باندې نور کار کوو او پروفایل به جوړوو، بریکینګ به کوو، پسې راتېر شو مونږ به ډیزاین لاین ته ځان رسوو. خو ممکن چې نن ډیزاین لاین ونه شي ځکه چې کار زیات غواړي او که وشو خو لا ښه خبره ده. دا ویډیو کې کټي ډېره اوږدېدله نه ویډیو چې دی ډیزاین لاین کار چې موږ ختمو. دغه دي پوینټونه چې دی زمونږ را انزرټ شو. انجنیر صاحبانو دا چې دی یو کانال دی، دا 2 برنچ لري، یو چې دی مین کانال دی، یو چې دی دغه برنچ دی. نو داسې کار به وکړو چې مونږ به دغه برنچ پوینټونه به چې دي دا به ترېنه ډیلیټ کړو، صرف په مین کانال باندې به چې دی مونږ کار وکړو. نو زه راځم دغه به ترېنه ډیلیټ کړم چې تر څو ډیلیټ پوینټونه مو چې دی برابر کړئ. انجنیر صاحبان راځو لږ په دغه پوینټونو کې چې دی مونږ ایډیټ وکړو چې تر څو راځم پراپرټیز ته، بیسک ایلیویشن ته زر ورکې تېرېږو. انجنیر صاحبانو لومړی لیویټینګ ته راځم. لیویټ کې چې دی لومړی پوینټ ډسکرپشن دی، پوینټ ډسکرپشن دی، دغه هایټ ورته یو کومه. دې پسې راځم هلته ټاپ باټم به صحیح دی، زاویې هم برابرې دي. او د اپلای ورپسې چې دی په 2 نمبر کې پوینټ نمبر دی، پوینټ نمبر هم چې دی ورته سایز ورته یو ورکوم، اپلای کوم. اوس چې دی پوینټ نمبر، پوینټ ایلیویشن چې دی دا یا ورته ورکو کولی شي. دلته مونږ چې دی کلر هم ورته چینج کړو. دلته په کلر باندې کلیک کوم چې هر یو کلر مورد نظر وي هماغه ورته ورکړه چې ستاسو د موډیو ورته دغه کلر چې دی صحیح دی. نور دغه سیټینګ دی په تېرو ویډیوګانو کې موږ خبرې کړې دي، ډېر ور باندې نه غږېږو.
اپلای او اوکې کوو. انجینر صاحبانو یو څه سیټینګ مو وکړو. که اوس موږ وګورو اوس هم چې دی زموږ دا مشکل جوړوي، یعنې که موږ سنټر لاین تېرو هغه سنټر لاین چې دی زموږ سم نه برېښي، نو د دې لپاره چې دی موږ چې سنټر لاین کې موږ ته مزاحمت ونه کړي، راځو دغه سکیل چې دی دا ورته برابروم. دا ورته یو نسبت 200 دغه سکیل چې دی انجینر صاحبانو کوم دومره دغه نه دی مهم زموږ لپاره چې فرض مثال دا کوم سټنډرډ قیمت نه لري چې دا باید په کوم اندازه جوړ شي، خو دا چې دی صرف اوس موږ ګورو په دغه ځای کې چې دې ته برابرو چې تر څو زموږ سنټر لاین تېرو او هغه کې چې دی زموږ لپاره مزاحمت ونه کړي او هر یو پوینټ چې دی بېلابېل دغه شي. نو زه راځم دا ورته یو نسبت ایستل کومه چې وګورو چې په دې کې څنګه معلومیږي. اوس که وګورو یو څه چې دی واضح شو زموږ لپاره، که موږ سنټر لاین تېرو نو ډېر به مزاحمت نه کوي، پوینټونه چې دی جدا جدا شو ښکارېږي. دا برابر که اوس راځو انجینر صاحبانو د دې څخه وروسته چې سرفیسینګ جوړو، سرفیس کریټ سرفیس چې دی ټین سرفیس دی دا جوړو. دلته راځو بیکګراوند دا ورته یم چې دلته باندې ګورو مختلف دي، یعنې دغه کنټور 1 متر او هغه کومې چې موږ 2 ډوله کنټورونه لرو که نه، یو چې دی یو مینر کنټرول دی، بل میجر کنټرول دی. میجر کنټرول چې دی کنټور دا د 4 کنټورونو څخه وروسته 5م کنټور چې کوم لاس راځي هغه ته چې دی میجر کنټور وایي. نو اوس دلته موږ ته وایي چې دغه مینر کنټور په 1 مترۍ کې، دغه میجر کنټور چې کوم دی دا 5 مترۍ کې. دغه میجر کنټرول چې دی ولې دا کوي، دا په دې خاطر باندې انجینر صاحبانو د نور خاص مفهوم نشته، صرف په دې خاطر دغه 5م چې دی میجر ښیي چې موږ لپاره د محاسباتو کې لږ اسانتیا رامنځته شي. فرض مثال موږ کنټورونه تېر کړي دي، ډېر زیات کنټورونه موږ لرو، نو هغه دپاره چې موږ دغه په حساب کوو 1 2 3 دا به راته مشکل وي. که چېرته موږ 5م واخلو هغه چې دی لږ میجر شي، غټې وښیو، رنګ ورته تغییر کړو، نو هغه 5 چې دی حساب کړو موږ ته به اسان راشي. نو صرف دغه مفهوم دی. نو زه ورته یم چې په 1 مترۍ کې راته کنټور تېر کړه اوکې او اپلای. دې کې وروسته هم کولی شي چې تغییر راته راولي دا کنټورونو کې. اوس راځو سرفیس ته، سرفیس نمبر 4 دی، ورته ډیفاین کې چې دی دلته راځم پوینټونه چې دی ورته انزرټ. دلته 2 اپشنه دي، پوینټ فایل دی، که چېرته موږ غواړو چې هلته نه دي را انزرټ کړي، جی ایس مخکې غواړو چې د ډایرکټ چې دی د ډیټابیس نه دا کوو، نو راځو دې ځای کې چې دی کلیک کوو، دلته یې راخلو. خو اوس موږ چې دی مخکې نه چې دی پېژندلي دي سیول 3D ته، نو راځو ما پوینټ ګروپ ته. پوینټ ګروپ کې اډ کې ورته یم چې آل پوینټ، په آل پوینټونو باندې چې ما ته سرفیس جوړ کړه اپلای او اوکې. نو دغه زموږ لپاره سرفیس چې دی جوړ شو، سرفیس جوړ شو. اوس به اوکې دې څخه وروسته زیډ انټر چې ما ته ټول ښکاره شي، ای انټر، زوم ایکسټینډ. اوس به چې ټول موږ ته ښکاره شي وګورو که چېرته سرفیس چې دی زموږ بیا هم دا. نو زه اوس راځم دې کې لږ ایډیټ کوم، ورته یم چې دغه کنټورونه ماته چې دی دوی په 1 مترۍ کې ښودلي، زه ورته یم چې په 0.3 مترو کې چې دی راته یو کنټور واخله. نو زه راځم دې باندې کلیک کوم، ایډیټ سرفیس سټایل کې چې دی کنټور انټروال کې راځم، ورته یم چې 0.3 مترو کې. نو هغه 5م کنټور به چې زموږ لپاره 1.5 متر کې شي. راځم سموتینګ ورته وایم چې څومره دې سموت وشي کنټور، دا ورته چې دی ټرو کوم، ټرو څخه وروسته چې دی انکریز او اپلای او اوکې. اوس به موږ وګورو کنټورونه به چې زموږ لپاره یو څه نږدې شوي. اوس چې دی کنټورونه چې دی څنګه شو انجینر صاحبانو، لږ نږدې شو. خو اوس د دې څخه وروسته چې دی موږ سنټر لاین تېرو. د سنټر لاین تېرولو لپاره چې دی مختلف میتودونه دي چې په تېرو ویډیوګانو کې ورباندې موږ خبرې کړې دي. په سنټر لاین باندې ډېر نه غږېږو. نو په لومړي قدم کې راځو دغه مینر او میجر به چې دی دغه به لږ آف کو ډسپلی نه، چې تر څو موږ سنټر لاین تېرو چې هغه کې راته مزاحمت ونه کړي. اپلای اوکې. ښه انجینر صاحبانو د تېرولو لپاره چې دی په تېرو ویډیوګانو کې موږ په ویلي دي چې مختلف میتودونه چې یو پی ایل انټر، فول لاین انټر، کاما پی او انټر. نو اوس چې دی موږ راځو دلته په پوینټ باندې
بل پوینټ ته راځو. نو داسې په دې طریقه باندې چې موږ کولی شو سنټر لاینونه زر زر واخلو او دا چې دی تیر کړو. نو د دې لپاره چې دی یو بل چې مزاحمت موږ دپاره ونه کړي، نو موږ یو بل میتود نه کار اخلو چې تر څو صرف سنټر لاینونه موږ ته پاتې شي، چې په زر زر په تیزۍ سره موږ خپل سنټر لاین ورڅخه تیر کړو. نو د دې لپاره چې دی کیوري بلډر ترسره کوو. انجینر صاحبانو راځم دغه سنټر لاین چې کوم دی دغه به ترې زه کیوري کومه تر څو چې دی موږ لپاره اسانه شي. راځم ګروپ ته CL سنټر لاین دی، دلته راځم پوینټ آل پوینټ ورته کلیک کوم، دې نه کیوري بلډر ته راځم، دې ځای کې ورته یم را ډیټا چې کوم فیلډ دی موډیفای کیوري او را ډیټا دغه فیلډ ته چې دی ما ته دا وکړه. راځم پوینټ کې ورته سی انټر کوم، سیم چې کله ووالو نو اپلای کوو. یا مخکې د دې څخه انجینر صاحبانو چې موږ یو کې کو باید راشو دلته پوینټ لیست کې وګورو موږ چې آیا زموږ دغه پروسس شوی دی که نه دی شوی. اوس چې دی کوم مشکل دی دلته چې دی نه دی راغلی، نو زه بیا راځم کیوري بلډر ته، دلته مې چې دی پوینټ آل پوینټ چې دی آف دی دغه ورته آن کوم، آل پوینټ او دې څخه وروسته کیوري بلډر ته موډیفای کوم. یا دلته را ډسکرپشن دی، را ډسکرپشن کې چې دی ورته سی ورته یم سنټر لاین. هلته به ګورئ چې زموږ په دغه فیلډ کې چې دی په کوم نوم باندې دا دغه شی سنټر لاین دی یا بل څه دی، نظر هغې ته به وګورئ. دا څخه وروسته به چې دی بیا هماغه دلته به ورته په کیوري بلډر کې به چې ورته هماغه نوم معرفي کړي چې زموږ دغه شی ته اړتیا ده. پوینټ لیست دا دی چې سنټر لاینونه چې دلته کله راغله پوینټ لیست کې بس مونږ چې دی زموږ پروسس چې داسې ده. اوس راځو دغه آل پوینټونه چې کوم دي دغه تېنه آف کومه، دې ته وایم چې بیسیک دا به ټول آف کو، دا به نن کو او دلته به راشو دا به هم نن کو. اوکې اپلای اوکې. اوس چې دی یوازې سنټر لاینونه پاتې شو انجینر صاحبانو. اوس موږ په اسانۍ سره کولی شو چې هماغه یو سر نه چې دی راشو دلته پی او انټر کاما پی ایل انټر و د هغې په وهلو سره چې دی زر چې سنټر لاینونو څخه چې دی موږ خپل لاین تیر کړو سنټر پوینټ. اوس پی ایل انټر کاما پی او انټر بس زر راځم دې باندې کلیک کوه، هلته کلیک کوه، اسانۍ سره موږ کولی شو سنټر لاینونه. خو دا انجینر صاحب ډېر اوږد کانال دی، دې لپاره چې دی موږ دوباره په دغه پوینټونو باندې نه شو تللی. زه راځم دا اسکیپ کوم یا انټر دا ډیټ کوم، مخکې چې دی زه تیار لرم دلته دا طریقه هم زده کوي. دلته راځم یو لاین لرم سنټر لاین، دې باندې کلیک کوم، دلته راځو کلیپ بورډ ته، دې ځای کې چې دی دا اخلم کاپي ویت سوري یار انټر کاپی بیس پوینټ چې دی ما واخیسته، کولی شي شارټ کټ نام راشي کنټرول شفټ سی په واسطه باندې چې دی راځم دلته پیسټ کوم، کنټرول دغه بیس پوینټ اوریجنل کوردینیټ په دې باندې مې چې دی اپلای کړه. دغه دی ما سنټر لاین راغی هلته اتومات ډول باندې چې دی ما ته ولیده. نو اوس راځم بیرته ټول پوینټونه چې دی دا شو کوم، ورسره چې دی د ایډیټ پوینټ ته راځم، پراپرټي دې ته وایم چې بیس description in elevation description apply okay. زما سرفیس ته بیرته چې دی هماغه کنټرولونه چې دی دا ورته ایډیټ سرفیس سټایل ته، سرفیس سټایل کې ډسپلی ته راځو، ډسپلی کې ورته وایم چې میجر او مینر کنټرول راته شو کا. اوس راځم دې څخه وروسته چې دی سرفیس کې ډیفینیشن ته راځم، بریک لاین چې دی دوی موږ بریک لاین ترسره کوو، بریک لاین هم چې اړتیا لري څه لپاره ترسره کوو. دلته چې ورته زه یو ډسکرپشن ورکوم، فرض مثال شارټ ورته لیکم چې باور سکیم صحیح ده، په دې نوم باندې سټنډرډ ورته اپروکسیمیټلی ورکوو، ځکه دلته چې دی موږ دا سرک نه دی چې انګل او دا شی ورته ورکوو او اوکې کوم. اوکې څخه وروسته چې دی زه راځم همدا کوم سنټر لاین چې موږ تیر کړی دی دغه سنټر لاین ورته وایم چې دغه باندې راته بریک لاین ترسره کړه، ابجیکټ دی د انټر.
بریک لاین تر سره شو. بریک لاین تر سره کیو څخه وروسته چې موږ انجینر صاحبانو راځو الاینمنت تیرو او الاینمنت پسې چې بیا زو موږ پروفایل جوړو او پروفایل نه چې موږ بیا پای باندې ډیزاین لاین باندې خپل پروسس چې شروع کوو. اوس راځم الاینمنت تیرو. اوس یې زموږ مینو بار چې هډ شوی دغه شو مینو بار هلته راځم الاینمنت ته. الاینمنت هم الاینمنت بای پولی لاین راځو دغه سنټر لاین دی په همدغه باندې چې انټر کوم. ډبل انټر وهو. ډبل انټر څخه وروسته چې دی د مین کانال بس همدغه نوم یې صحیح دی مین کانال چې دی ورته نوم ورکو. سنټر لاین کوم افسیټ اخلي ورته ما افسیټ نه اخلم. ډسکرپشن تاسو کولی شئ دلته ورته ډسکرپشن ورکړئ. ایگزسټینګ دی کوم کوریډور دی. راځم دغه اټ کرف او بټوین دغه چې دی افکورس د سرک لپاره دی. راځو دی کې چې دی موږ غواړو چې ایډیټ راولو هم کولی شو موږ ایډیټ راولو. دلته چې دی ورته ټیکونه چې دی لاینونه دي دغه ډیټ کولی شي موږ په خپل لاور کې چې دی نور میجر مین سټیشن چې دی راټ کو ورته هم کولی شو موږ په تور ویډیوګانو کوم چې په وضاحت سره دې نه تیریږو. انجینر صاحبانو راځو موږ خپل اصلي ځای ته ځان رسوو. دې کې مخکې چې دی فارمټ کې ایډیټ کړی دی دغه 20 متره کې چې دی ورته دغه میجر راته واخله او مینر چې کوم دی دا په 10 مترو کې را روانه ټیکونه دي چې ټیکونو که غواړم موږ په ټیکونو کې ایډیټ راولې هلته کلیک وکړه. ټیک چې دی ټیکونه ورته ورکړه چې څومره کې ټیکونه واخلي په کومه زاویې سره یې واخلي. د موږ دلته سټیشنې دي دې ځای کې چې دی هماغه د ټیکس هایټ دی چې څومره هایټ ورته ورکړي څومره زاویې لاندې چې دی دا غواړي. افسیټ چې دی د ایکس په محور باندې څومره افسیټ غواړي. د وای په محور باندې څومره افسیټ غواړي. کلر ورته چې چینج کولی شي دلته ځای نه ورته کلر چینج کړه چې کوم کلر ستاسو خوښي. زه ورته یم چې دغه ریډ کلر چې دی ماته واخله. په همدې ترتیب سره موږ کولی شو بارډر ویزیبلیټي بارډر ورکړي نه ورکړي ورته د بارډر کلر دی دا. نو دغه ټول شیونه چې دې څخه تاسو کولی دي سیټینګ نه اوکې زه ورته یم چې سیټینګ مخکې موږ کړی دی او اوکې. راځم اوکې چې اوکې مې ورته ویل. اوس موږ ته الاینمنټ به چې دی تیر شي دغه دی موږ ته الاینمنټ چې دی تیر شو. نو الاینمنټ تیر شو. د الاینمنټ ګوره 240 مترو کې 240 260 کې به چې دی دغه 20 مترو کې ورته موږ ویلی دی. زه راځم دغه سرفیس کې چې به نور آف کو تېنه مینر او میجر به یې آف کو ځکه زموږ الاینمنټ او بریک لاین تر سره شو. اوس که تاسو غواړئ چې دغه موږ دا کوم الاینمنټ تیر کې دغه الاینمنټ چې دی په 10 مترو کې هم کولی شي دا هلته ورته 10 متره هماغه سیټینګ نه چې برابر کړه. ګوره اوس موږ دا چې دی په 10 مترو کې مینر هم ورته ویلی دی. دا ګوره 10 مترو دې ځای نه تر دې ځای پورې 10 متره میجر چې دی په 20 مترو کې ویل. انجینر صاحبانو الاینمنټ هم تیر کړه. د الاینمنټ څخه وروسته چې دی موږ راځو پروفایل تیرو. پروفایل څخه وروسته به چې دی موږ بیا به د ډیزاین برخې ته داخلیږو. پروفایل ته پروفایل کریټ فرام سرفیس. سرفیس کې چې دی څلورم سرفیس ورته مسئله دی مین کانال دی. سرفیس ورته چې دی اټکو او دلته چې ډرا پروفایل نور سیټینګونه هم چې دی په تیرو کې ویلې دي. راځو بس کریټ پروفایل ته. سټیشن رینج دی کوم کوم مسایل دی ورکې دا چې دی ټول بینډونه دي دا هم چې په تیرو ویډیوګانو کې دا کړی. زه ډایرکټ راځم کریټ فرام سرفیس سټال اوکې دغه ځای کې ورته یم چې ما دپاره دغه پروفایل تیر کړه. دغه د پروفایل زمونږ تیر کړ. راځم هلک چې دی په دغه پروفایل کې چې دی ایډیټ به وکړو تر څو دغه برابر شي. په بخښنې سره انجینر صاحبانو یو خبرې ته مې فکر وي دغه پروفایل زه بېرته ډیلیټ کوم. کله چې موږ پروفایل ډرا کوو نو دغه په 1000 سکیل کې او کله چې کراس سیکشن اخلو دا په 200 سکیل کې نو دا به ډېر ښه راشي که چیرې موږ په دغه سکیل کې چې دی خپل پروفایل ډرا کړو. نو زه راځم هلته پروفایل ته بای سرفیس دی. سرفیس کې هماغه څلورم سرفیس چې دی دا تیار اټ دی ورته ډرا ورته یم نور چې دی ورکړي هر څه برابر دی. لږ به دغلته یو کار وکړو چې دغه به الیویشن او کریټ سمه کریټ کا نو که چیرې په 1000 سکیل کې شي نو ډېر به ښه راشي. ښه دغه د زموږ دپاره سرفیس دغه پروفایل چې دی زموږ ډرا شو. د پروفایل د ډرا کېدو څخه وروسته چې دی موږ راځو موږ سره ځینې بینډونه دي هغه چې دی موږ مخکې برابر کړي دي هغه به دې ته چې دی راوړو. دې طریقه هم زده کړل ته راځو ډسپلی ته ګریډ انفارمیشن ته سکیل چې دی یو نسبت 100 دی کولی شي دا ورته موږ چې دی چینج کړو
یو نسبت 50 کې جوړولی شي، یو نسبت د خو زمونږ چې دی یو نسبت سل. دا نظر ساحې ته انجینر صاحبانو اجست کېږي. تاسو به ګورئ که چیرې ډېره سموت ساحه واوسي نو په هغه وخت کې چې دی مونږ کولی شو چې یو نسبت 10 کې یو نسبت 20 کې واخلو. که چیرې پلان ساحه وي ډېر سموت نه وي، ډېره میلان ونه لري، نو بس یو نسبت 50 او یو نسبت 100 چې دی دا ښه سکیل دی چې ورته مونږ وټاکو. نو زه راځم هلته چې دی دا بینډونه را اډ کوم. بینډ چې ما تیار بینډونه مخکې جوړ کړي دي، هماغه نه چې دی بینډ راخلم. هلته ورته وایم چې ډي وي دغه بینډ چې دی ما ته اپلوډ کړه، بس دا اپلی اوکې. د بینډونو جوړول خو مو په تېرو ویډیوګانو کې ویلي دي، په هغې باندې چې نور نه ګرځو هغې پسې. هغه د بینډونه زموږ اوس کولی شي چې بیرته دغه سکیل که تاسو غواړئ چې یو نسبت 100 یو نسبت 500 بیا هم برابرولی شي چې تر څو ښه وبرېښي درته. ایډیټ پروفایل سټایل. نو اوس راځو دلته ټایټل انویټیشن ته. دلته موږ کولی شو په ټایټل کې چې دی تغییر راولو چې زموږ خوښې. لکه فردي مثال زه ورته مین کانال دی، زه ورته وایم چې باور مین کانال صحیح ده. او دا چې دی اپلای کولی شو انجینر صاحبانو په دې کې چې دی موږ نور تغیرات هم راولو. فارمټ چې ورته چینج کو، کلر ورته چینج کو. فارمټ ته راځم، کلر چینج کې کوم کلر غواړئ، ټایم رومان دی، نیو رومان دی، بورډ کې یا کوم مسایل دي دا ټول د سلیکټ کې. بیا به راشي دې ځای کې چې دی ورته کلر سلیکټ کې، کلر نه چې کولی شي بورډ هم کې هلته پوینټ ورته چې دی چینج کې اپلای اوکې. ورټیکل او هاریزنټل ټیکونه چې دی هم موږ برابرولی شو. اوس لا موږ دلته وګورو زموږ دغه ورټیکل ټیکونو کې چې دی لږ دغه ټیکونه به چې دی ورته زه برابر کړم. اپسیټ چې دی دا هم ورته 0 کړم چې تر څو زموږ دغه کومه فاصله چې دغه هلته واقع ده دغه را ختمه شي. -1 دا صحیح دی. ټایټل ګریډ ښه دغه به 0 کم ورته او رایټ هم 0. باټم او لیفټ چې دی دا ورته که چیرې ونه ګورو دغه فاصله چې هلته وه دغه ختمه شوله. نو زه راځم اوکې اپلای اوکې. ښه اوس زموږ پروفایل چې دی برابر شو. د پروفایل څخه وروسته چې دی نو اوس موږ راځو د ډیزاین په برخه کې نور کارونه. ښه انجینر صاحبان زموږ پروفایل تیار شو، هر څه برابر دي. ورکې مقیاس هم دې ته ټاکلی دی. دې څخه وروسته چې دی موږ راځو ټایټل هم ورته ورکړه، ټایټل هم برابر کړه چې باور مین کانال. دې څخه وروسته چې دی انجینر صاحبانو موږ راځو دلته های فیلډ الیویشن او ټرن آوټونه دغه کوو چې د دغې هدف دا دی چې فرض مثال په پټي کې چې دی یو دغه مقیاس په هغې پورې ورته زه برابر کړم. یو پټي کې لوړه نقطه چې کومه ده د هغې چې دی های فیلډ الیویشن چې دی راخلو چې هغې جګوالی کومه دی او په ار ډي کې چې د هغې ټرن آوټ به واضح شوی چې په کومه ار ډي کې د دې ټرن آوټ یا په ساده اصطلاح یا مددي ورخ په کومه نقطه کې دی. دغه دواړه شیونه چې دی موږ به د ځان سره ثبتو یا په اکسل شیټ کې ځان سره اخلو او یا چې دی په کتابچه کې ځان سره لیکو چې فردي مثال د دغې پټي چې دی یا هغه ساحه چې موږ کانال کې ورته جګې نقطې ته چې دی اوبه رسوو د هغې الیویشن او ار ډي به چې دی موږ د هغې د ورخ چې د کوم ساحې نه چې دی د کانال نه اوبه په کومه نقطه کې چې دی دا راخلي په کومه ار ډي کې راخلي هغه به ځان سره چې دی موږ ریکارډ کوو چې بیا ډیزاین لاین د هماغې څخه موږ تیره وز دلته راځم نیو ته. نیو کې چې دی ورته وایم چې های فیلډ الیویشن HFE های فیلډ الیویشن. نو اوس دویم میتود یو خو دا و انجینر صاحبان چې موږ ال پوینټ دا کوو. دویم کې چې انکلود ته راځم او وترا ته دلته چې ورته وایم چې های فیلډ الیویشن یا بعضې وخت کې چې دی په HFE او بعضې وخت کې چې دی ورته سرویر ورته چې دی HFE او بعضې وخت کې ورته HFL های فیلډ لیول ورته چې دی هم ویلی شي. زه ورته دلته راځم اپلای پوینټ لیست ته راځم. دغه دی موږ دپاره چې دی ټول
څنګه شو کیوري شو یعنی دا جدا شو په دغه دوه میتودو باندې چې موږ کولی شو دا کوس راځم دلته فیلډ ته دا سنټر لاین چې کوم دی دغه اف کومه چې ماته دغه ټرن آوټ او ورسره څنګه چې د هائی فیلډ الیویشن چې دا معلوم شي پراپرټیز ته راځم پراپرټیز کې چې دغه ورته نن کومه چې نن ورته نن کو او دلته چې دا ورته نن کو پلی اوکې او دغه سنټر لاین نام چې ورته اف کومه چې تر څو موږ ته هغه هائی فیلډ الیویشن او دغه چې دی معلوم شي او ټرن آوټونه یې اپلای اوکې اوس چې د انجینر صاحبانو موږ دپاره یوازې پاتې شو ټرن آوټونه او هائی فیلډ الیویشن چې دی موږ ته پاتې شو اوس راځو دلته دې ځای کې ګورو چې زموږ هائی فیلډ الیویشن چې دی څومره دی 1570.10 دی او دغه چې دی د دې ډسکرپشن دی د دې ټرن آوټ چې دی په کوم ځای کې ټرن آوټ چې دی دغه 94 نمبر دغه نمبر 94 دغه ټرن آوټ چې دی په دغه ساحه کې 1500 او یا چې دی .19 دغه هرټ دی نو زه راځم دغه آر ډي ګورو آر ډي دپاره چې دی موږ راځو دا شپېته دی شپېته دی او یا آر ډي کې چې دی زمونږ دغه ټرن آوټ چې دی یعنی دغه ورخ چې دی په اویا آر ډي کې دی او هائی فیلډ الیویشن چې دی په دغه ساحه کې دی بل چې دی ګورو دا به ځان سره موږ په همدې ډول باندې ریکارډ کوو لکه ټرن آوټ چې دی د دې ټرن آوټ په اصل دی په 19 کې واقع دی او هائی فیلډ الیویشن چې کوم دی هغه په کوم ځای کې دی هائی فیلډ الیویشن ټرن آوټ دی او د هائی فیلډ الیویشن دی انجینر صاحبانو راځو موږ دغه به ځان سره ریکارډ کړو چې بیا تر څو موږ د ځای نه تیر شو راځم اکسل خلاصوم اکسل شیټ کې زه غواړم چې دغه آر ډي او هائی فیلډ الیویشن چې دا ځان سره واخلم پوینټ نمبر چې دی ان او او دلته چې دی ورته ایچ اف ال ورکوم هلته آر ډي یعنی په کومه ځای کې چې دی زموږ دا واقع ده 1 2 3 4 5 په همدې ترتیب باندې چې دی زه دغه راخلم اول راځم هلته هائی فیلډ الیویشن چې دی زه ګورم چې څو دی هائی فیلډ الیویشن چې زموږ 1500.10 دلته د ځان سره نیسم 1500.1 آر ډي چې دی راځم دی آر ډي ګورم چې آر ډي څو ده آر ډي به چې دی د اتیا او د اویا آر ډي چې دی اویا ده انجینر صاحبان دلته ګوره اتیا ده او دا چې دی موږ په لسو کې مین راخیستی دی یعنی اتیا آر ډي کې اویا آر ډي کې چې دی زموږ دپاره چې دی هائی فیلډ الیویشن 1500.10 دی اویا آر ډي راځو بل هائی فیلډ الیویشن چې دی ګورو چې هغه څو دی دا به لږ اف کومه راوشم دویم ته ټرن آوټ دی ټرن آوټ دی بل چې دی هائی فیلډ الیویشن 1588.6 او آر ډي چې دی آر ډي به یې وګورو چې آر ډي د دې څو ده آر ډي تقریبا دا 10 دا 14 آر ډي چې دی 14 راځي ځکه دلته دې ځای پورې آر ډي زمونږ 110 شوله 110 او دې ځای کې 115 راځي دغه د ساحې پورې چې دی 104 راځي 1588.6 او آر ډي چې دی 100 او 4 په دې ترتیب باندې چې انجینر صاحبانو موږ ټولې آر ډي چې دی راخلو د دې څخه بل هائی فیلډ الیویشن چې دی بل هائی فیلډ الیویشن 1588.6 دی دغه 11 نمبر دی د دې آر ډي چې کومه ده دا 102 ده دا ګوره سل د انجینر صاحبانو دغه ساحې پورې چې زموږ دلته ټرن آوټ چې دی په دې ځای کې واقع دی چې دا به 101 یا 102 آر ډي کې به چې زموږ دا راځي په دې ترتیب باندې موږ دغه ټولې هائی فیلډ الیویشن چې د ځان سره ریکارډ کوو
چې به نظر د همدغه ډیزاین لاین تیرو طریقه باندې انجینر صاحبانو چې په اسانۍ سره موږ کولی شو دغه های فیلډ الیویشن چې راوالو راځم دغه ډیټا چې د کنټرول سی دلته به چې ایکسل ته راوړم ایکسل کې کنټرول وی پیسټ کوم اوس راځم دغه ډسکرپشن ته ډسکرپشن کې چې دغه فلټر کما فلټر کې ورته ما چې دا سلیکټ آل اف دلته راځم های فیلډ الیویشن او اف اس ال های فیلډ الیویشن دا چې دا ورته تر سلیکټ کوم نظر سرور نو پښتنو چې په ډسکرپشن کې دا های فیلډ الیویشن ته د کوم نمبر کړي به په ما باندې چې کرا واخلي خاص لمړی های فیلډ الیویشن دی دا ځنه چې دا سره کافي به کې واخلو چې موږ های فیلډ الیویشن دا نه اخلم کنټرول سی څخه ورسته چې دا راځم دا نه بچ دی دلته کنټرول وی پیسټ بای کو تبا 1 2 3 چې د پوینټ نمبر بشي زموږ لپاره نمبر دی اچ اف ای دا او دا ورته ار ډي اوس بچي صرف ار ډي چې موږ د پروګرام څخه به یوازې ار ډي راواخلو چې نور به زموږ مشکل چې دی حل دلته ګورئ انجینر صاحبان چې لومړی های فیلډ الیویشن چې زموږ په کوم یو کې دی په اویا کې دی بس دلته ډایرکټ راځم صرف اویا چې دی ورته لیکم چې لومړی دا په اویا کې دی دویم د خو دې لپاره ښه دی چې سړی کتابچه ولري زر کتابچه کې ځان سره چې دی نوټ کړي دویم های فیلډ الیویشن چې دی زموږ های فیلډ الیویشن ټرن آوټ های فیلډ الیویشن 8.5 دی چې دغه په 3 کې چې دی یا په 2 کې چې دا واقعي 4 کې دلته به ار ډي په دقیق ډول باندې تاسو وګورئ 8.5 دویم های فیلډ الیویشن دی او ار ډي چې 4 8.5 همدا دی ار ډي چې ویل چې دغه ار ډي چې دی 4 یا شپږویا دلته به وګورو چې څه وه های فیلډ الیویشن چې دی دا زموږ 114 کې راځي دغه 114 درېیمه های فیلډ الیویشن 8.8 دلته راځو درېیم های فیلډ الیویشن 8.3 دغه د 8.8 چې زموږ بل دی چې دغه ټرن آوټ چې کوم دی دا په یو وبخښه انجینر صاحبان 122 کې چې دی واقع دی دا راځم 122 کې 1.8 دلته به راشم بل های فیلډ الیویشن چې زموږ دی ټرن آوټ دی های فیلډ الیویشن دی ټرن آوټ دی های فیلډ شپږ بل چې زمونږ شپږ ټرن آوټ چې کوم دی دا راځي تقریبا په زمونږ درېیم های فیلډ الیویشن چې کوم دی 15.1 هایټ دی دغه چې دی الیویشن دی دغه ار ډي چې کومه دی 20 او د 10 دا تقریبا په 28 کې دی په 228 کې چې دی زمونږ درېیم دی 228 په دې ترتیب سره دغه ټول الیویشن او ار ډي چې ځان سره ریکارډ کوو انجینر صاحبانو په ترتیب سره اوس که موږ ټول راخلو په ویډیو اوږدېږي موږ به دغه منظم ډول باندې ځان سره ریکارډ کړو تاسو هم کولی شئ په کتابچه کې یا ایکسل شیټ کې د ځان سره دغه های فیلډ الیویشن او ټرن آوټ ار ډي چې دا ځان سره ریکارډ کړئ چې دا بیا پروفایل ته وړو هلته په مینوال ډول باندې دا برابر او د دې څخه ډیزاین لاین تیرو انجینر صاحبانو ار ډي او های فیلډ الیویشن چې د موږ ورسولې دغه دې زمونږ ټرن آوټ نمبر شولې چې کوم ورخونه دي کومې های فیلډ الیویشن دي په کومو سټیشنونو کې واقع دي اوس راځو موږ د برن کانال بیټ او اف اس ال چې دی را پیدا کوو چې تر څو د نظر هماغه ته چې دی موږ خپل ډیزاین اجست کو نو زه راځم دلته برن کانال بیټ او اف اس ال دی انټیک دی دا د برن کانال اف اس ال چې د 1501.4 اتیا دا دلته ځان سره نوټ کوم 1500 او 1500 شو 1501.4 اتیا
دا چې دی زمونږ FSL شو په برن کانال کې چې دلته ورته FSL او بیډ چې دی د بیډ الیویشن چې دی بیډ الیویشن راخلو دلته مونږ راځو PC دغه PCC چې دغه به بیډ وي د دې 1500 او 1.40 1500 بیډ 1500 راځم ځان سره نوٹ کوم 1500 دا چې دی بیډ شو. اوس راځو انجینر صاحبان دې څخه وروسته موږ خپل پروفایل ته راځو. پروفایل کې چې دی دغه پوینټونه ور انزرټ کوو. دا چې زموږ برن کانال بیډ او FSL شو او زموږ سټارټ چې دی سټارټ ته راځو پروفایل ته پروفایل ته راځو. اوس پروفایل چې موږ ورسم نه برېښي دا موږ په 1:1000 کې چې دی کریټ کړی و همدغه خپل مقیاس ورته هلته برابرو. راځو موږ دغه د برن کانال بیټ او FSL چې دی دا دلته پروفایل کې چې دی انزرټ کوو په دغه لومړي سټارټ پوینټ کې. نو زه دلته راځم دغه پوینټونه چې دی راوړم هلته پروفایل ته راځم. پروفایل کې چې دی اډ پروفایل ده پروفایل کې چې دی الیویشن سټیشن راځو. دلته په دې پروفایل باندې یو ځای کې کلیک کوو. اوس چې دی موږ غواړو چې دغلته یې پلی کوو. ګوره چې کله دغه رنګ یې سور شو یا دا شو نو موږ اوس دلته ورته کولی شو هماغه خپل کوم الیویشن چې موږ ځان سره ثبت کړی دی هغه ورته ورکو. راځو هغه الیویشن چې دی موږ ګورو چې څو 1501.4 1501.4 او انټر 1501.4 او بل چې دی زمونږ بیډ دی 1501.4 ته راځم 1501.4 دا دواړه پوینټونه چې موږ دلته رااله زمونږ 1501.4 انټر. بیډ الیویشن لپاره بیا راځم پروفایل ته دلته چې دی سټیشن الیویشن او دغه کلیک کوو او دلته راځم چې په کوم ځای کې موږ غواړو چې الیویشن ورکو په هماغه باندې کلیک کوو. دلته چې دی 1501.4 او انټر. دغه دی زمونږ بل پوینټ هم دلته چې دی وخاته. نو اوس چې دی زه دغې ته انټر کوو یا دغه دواړه پوینټونه چې دی زمونږ دلته را انزرټ کړه چې دغه زمونږ د برن کانال نه چې دی زمونږ دغه بیډ او دغه FSL چې دی لرو. اوس به چې دی مونږ راځو د دې نه وروسته نور هغه الیویشن او ټرن آوټونه مو چې اخیستي هغه هم په همدغه آرډینو کې چې دی کوم آرډینو کې وي دا به مونږ دلته انزرټ کوو په ترتیب سره لکه څنګه مو چې دا دلته انزرټ کړل ومخېجول پوینټونه مو راوړه. اوس راځو انجینر صاحبانو ګورو چې مونږ اوس دلته مونږ چې وګورو دغه برن کانال بیډ چې کوم دی دا د ایګزسټن لیول څخه چې دی ټیټ واقع دی. نو مونږ به چې دی لومړی کار به دا وي چې ساحې ته به ځي هلته به ګورو چې دغه برن کانال بیډ چې دی په کومه ساحه کې دی. نو اوس چې مونږ هلته بیډ کوم الیویشن یا بیډ ډیزاین لاین چې کوم تیرو هغه باید څنګه وي د دغه برن کانال د بیډ نه پورته واقع نه وي. که چیرې ډېر ښکته وي نو مشکل نشته دی. دلته به چې دی مونږ یو ډراپ ورته ورکړو. خو که چیرې دغه پورته واقع وي او مونږ د دې ځای څخه بیډ ډیزاین لاین تیر کړو نو بیا به چې دی هغه وخت کې چې کله منیمم ډسچارج چې دی په برن کانال کې وي نو زمونږ ته به چې ډسچارج نه راځي د مین کانال لپاره. نو باید دا چې دی د دې څخه به سره به سیم مساوي الیویشن کې باید مونږ دغه بیډ ډیزاین لاین چې دی دا تیر کړو. نو زمونږ باید د دې ځای څخه سټارټ کوو. دې ته مو فکر وي چې دا باید د دې څخه لوړ نه شي. که لوړ شي بیا مونږ ته چې دی په منیمم ډسچارج وخت کې چې دی نه شي دا کولی. نو اوس راځو
منګه بیت ډیزاین تیرو خو د دې لپاره چې منګه دغه تیر کو باید دغه نورې های فیلډ الیویشن مو چې کومې دا کړي دي ځان سره نوٹ کړي دي او ټرن آوټ او ارډین دي اول باید هغه چې د پامبي ترتیب ځان سره چې دلته را انزرټ کو بیا دغه څخه وروسته چې منګه بیت ډیزاین لاین چې دی اوس راځو انجینر صاحبانو یو څو دانې چې فین چې دی منګه دلته را انزرټ کوو نو اول چې د ایکس ال انټر ورټیکل ورته ما وی انټر کوم ځای کې ورته په دغه زیرو کې چې دلته راته پرې صحیح شو او انټر اوس راځم د دې لپاره چې دغه اپسیټ اخلم چې تر څو ماته په اسانۍ سره هغه سټیشن معلومه شي چې ما سټیشن کې صرف ورته الیویشن ورکوم او ماته به چې دغه های فیلډ الیویشن چې د کېږي اوس راځم اپسیټ چې دی اوکې کوم اپسیټ اخلم دته افسټ لومړی دا چې زمونږ په څو کې دی په 80 مترو کې دی 80 انټر راځم بل چې دی دویمه ار ډي چې زمونږ د 114 انټر دریمه ار ډي چې د زمونږ 122 انټر دریمه ار ډي چې زمونږ کومه ده دریمه ار ډي مو 228 کې ده 228 انټر لورم ار ډي چې زمونږ دغه په 15 ار ډي مو چې 240 کې ده 240 انټر شپږم ار ډي مو چې ده شپږم ار ډي زمونږ 409 کې ده 409 کې ده او ومه ار ډي چې کومه ده زمونږ ومه ار ډي په 415 انټر او اتمه ار ډي چې د پام دې ترتیب سره چې دغه ټولې ار ډي چې د منګه انتقالو په پام دې ډول باندې نشته دغه ټولې ار ډي نو باندې چې د منګه دغه سي ایکس ال دغه لاین چې دا به اپلای کو به وجود ام دغه های فیلډ الیویشن ته به ګورو په ماغه ټولې دا کوم لین چې ډرا کړی دغه باندې به دا الیویشن ورکو لکه د مثال په ډول اوس راځم دغه نور چې دی اوس موږ دا ټول ورسول اوس دی های فیلډ الیویشن چې دی ورته معرفي کو راځم پروفایل کې چې دی سټیشن الیویشن دلته په دې باندې یو ځای کې چې دی کلیک کوو چې بار ځای کې چې خالی دغه پروفایل زموږ شو اوس راځو هم دغه کم لاین چې موږ ډرا ک اپسیټ مو واسه دی په باندې چې دلته کلیک کوو ګور اوس ورته چې دی موږ الیویشن ورکو زموږ په 80 متر کې چې کوم الیویشن دی 1500 او 80.1 انټر دغه د موږ ته چې دلته یو دانه چې فی چې دی وختله اوس راځو دویم لپاره چې دی دا زموږ دویم دی دلته راځم په همدغه باندې چې دی کلیک کوم دویم 1588.6 او انټر دغه د موږ ته چې دی بل راغی دریم لپاره راځو هلته کلیک کوم دریم چې دی زموږ 1588.6 او انټر دا د زموږ بل چې فیم چې دی دا شو راځو دریم ته راځو دا هلته چې دی کلیک کوم اوس چې ورته هایټ معرفي کوم 1500 او 1500.0.0 او انټر په دې ترتیب سره چې د انجینر صاحبانو موږ دغه ټولې چې پین چې کومې دي دا دلته ورته معرفي کوو چې موږ څومره ځان سره اخیستي دي اوس راځو دغه 5 نمبر دی د باندې چې دی دلته کلیک کوم او 5 نمبر 1515.6 انټر په دې ترتیب سره چې دا ټولې چې پین چې دلته را انزرټ کوو انجینر صاحبانو موږ چې ټولې چې پین مو خپل دلته را انزرټ کړلې په دای میتود باندې اوس چې د موږ کول شو همدلته تیار دغه لینونه چې د اخیستي دي کولی شو موږ ټرن آوټونه هم چې دي همدغه ځای کې ورته ولیکو چې ټرن آوټ نمبر اول ټرن آوټ نمبر دویم دریم څلورم په دې ترتیب سره لکه دلته چې موږ ورته لیکلي دي چې په کوم هایټ چې دی کولی شي هغه هلته چې مخکې دلته مو لیکلي دي دغه ځای کې ورته الیویشن هم چې دی موږ د ایچ اف ولیکو
لکه په دې ځای کې چې دغه های فیلډ الیویشن چې کوم دی زه د مثال په ډول باندې چې دی یو دانه دلته راخلمه ټیکس چې دی موږ کولی شو چې ام ټیکس واخلو خو دلته اوس تیار شته زه دغه دې ځای نه به یو دانه ام ټیکس دا به کافي به واخلو تېنه به زه کافي کومه د دې ځای نه چې هلته وي اوس راځو د مثال په ډول زمونږ دغلته چې دی غواړم زه دا پرېږدم نو زه دغه ام ټیکس چې دی همدا راخلم دا ځای نه داسې په اسانۍ سره نیولی شو مونږ راوړم یا دغلته دې ځای کې زه پرېږدم ښه اوس چې دی مونږ کولی شو دا به لږ ښکته راولم چې منظم شي اوس په دغه کې چې دی ایډیټ کوو دغه کوم الیویشن چې د همدغه ځای دی دغه ورته چې دی زه خپل چې کوم الیویشن دی هماغه ورته لیکو او همدلته یې پرېږدو لکه فرض مثال دی باندې زه کلیک کوم د لومړی الیویشن دی زموږ 1570.1 دغه دی زمونږ لومړی الیویشن چې دی های فیلډ دومره دی په همدې ترتیب سره موږ کولی شو دې ځای نه کافي واخلو او دلته چې دی کنټرول وي دې ځای کې چې دی ته غواړې چې کوم ځای کې ته غواړې هلته چې دی پیسټ کړې لکه دې ځای کې غواړم اوس بیا په همدې کې چې دی په هماغه میتود باندې چې دی ایډیټ وکړه 1568.6 نو موږ دا ټول چې دی په دغه ترتیب باندې انجینر صاحبانو دلته لیکلی شو چې کله مو دا ولیکه د بیا د دې ځای څخه هم چې دی په دې چې دی الیویشن ورکولی شو او دلته کوم اکسل شیټ چې ځان سره ولرو دا یې هم کولی شو انجینر صاحبان نننۍ ویډیو په همدې ځای باندې سټاپ کوو سبا ته چې دی د خیره سره بیټ ډیزاین باندې به چې دی کار کوو ډیزاین لاین په تېرېدو کې کوم مسایل دي سرعتونه چې دی څنګه کنټرول کړو څومره سرعت ورته ورکړو ډیزاین لاین میلان باید څومره وي سټیپ چې دی برخه کې څومره میلان دی موږ ډراپونه په کومه طریقه ورکولی شو د ډراپونو چې دی ابعاد چې څنګه ټاکلی شو په دغه باندې به چې دی په راتلونکي ویډیو کې په خیر خبرې کوو نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه که تاسو کومه پوښتنه غوښتنه نظر لرئ نو تاسو کولی شئ موږ سره په دغې ادرسونو باندې اړیکې ونیسئ زموږ ایمیل ادرس واتساپ ټول شمېرې دلته چې دی شته دی مننه کور مو ودان او راتلونکو ویډیوګانو لپاره سره چینل سبسکرایب کړئ نور ملګري مو را دعوت کړئ تر څو د نورو ویډیوګانو نه هم چې برخمن شي هایدرالیک برخه کې چې د مختلف پروګرامونو باندې چې موږ کار شروع کړی دی واټر کیډ ایریګیشن ډیزاین دی همداسې واټر شیډ دی هایدرالیک ډیزاین دی د پول لپاره انټیک دی او داسې نور هایدرالیک سټرکچر دي چې په هغه کې هم موږ غواړو چې کار وکړو د راتلونکي لپاره مننه کور مو ودان